دغه اول کنه ځان ډن شو تا مې فالو کړې چې خبره وره چې باران ورېږي زړه مې خوږېږي میرات کنه دا ولې دانه لکه باران وریږي د زاړې مې زړه زنګېږي راغاړې وځه او ساړه مې کېږي دا سوري داسې ده راغاړې مې زنګېږي یاره خو ګانه پرته صحیح نه وی دانه لکه باران وریږي د غاړې زړه مې زنګېږي در غاړې نه راغاړې وځه ساړه مې کېږي د لکه غاړې وزما یخني کېږي هسې نه خبره ور لکه وزما یخني کېږي او څوک راغاړې وځي ګرم شم نو داسې بل نه چې څوک به ګرم شي ما به زړه زنګېږي زړه مې خوشحالېږي که زنګېږي خدای دې ښه که زړه خوشحالېږي چې څوک در غاړې وځي په مینه باندې زړه مې زنګېږي د اوکے لیو اٹ دوستانو ډبل ټیپ کوئ لایو شیئر کړئ تکړه شي جوړ دې بخیر دې تکړه دې جوړ بخیر ډبل ټیپ وکړئ زړګو لایو شیئر کړئ درز ورکړئ شی نه تولا کېږي یاره نه دغه کېږي ماړې زه راته وایم چې دلته ما سره کپټر نشته که نه بازیګر مننه بازیګر خطاب دې خو راوړه د زړګا دا یو ګیم ګټم یو پرنشټنټ کوم مننه جار لکه د مار دا اوس وګوره 27 ډبل ټیپ وشو دا دې سر ته چې ناست دی د ده څه نامه ده سندل د سر ته چې ناست دی د نام ده سعید رسول مسافر سعیده مننه سعیده زړګا سعید الله دې آباد لره سعید نامه ده سعید مسافر او سعید مسافر سعید مسافر مننه زړګا الله دې آباد لره خوشاله اوس یو جهان مننه خطابه شی توله که کنه ظالمه د خدای پوه شو جار لا 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 لیلا اوس شی نه ګټل شي صبر وکړه چې بل ګیم شي خطابه که یو کس راسه بل رالی ډېره مننه ډبل ټیپ وکړئ زړګو شی شیر کوي مخکې شیر کوي شیر مه کوئ به لایف شیر کوئ مننه خطابه یو جهان مننه ډېره مننه اوس یې مه راوله خطابه صبر وکړه چې ډبل ټیم نن به پرنشټنټ په دې باندې صحیح پرنشټنټ کوم خو چې تاسو ګیم وګټئ صحیح مننه سندل موبایل مات شو موبایل ته مات شو ستا په سر ولا موبایل والم ستا په سر ولا موبایل والم غټه خبرې مه کوه کښېنه په ارام باندې ستا په سر زه د خپل سر هم شیندمه ته د موبایل غم وړې خدای دې ښه که ته وایې غټې خبرې کوم عشق یې تاوانونه دي او سراسر غمونه دي ولې څه معنا کوي نو عشق صحیح نه دی عشق ته سلام تا نه لږ زور ورکې لاړه بیا توری شو ډېر راویا دي مننه خطابه دلته زما ملګري ټول خاندي پوه شوه ترټه چې چل مې شوی ګیم خو ولګو که نه ولې شونډې دې چاودلې دي که څه اوس صحیح دي شونډې خو دې صحیح دی مړې چې نه مې یو نه مې نه یم زما خوښه سړی ته د شونډو غم وړي وایي زه درته دومره پالش ولګوم پوه شوې غټ برش مې راخستی ته سره ګیا موږ ته نه اچې دوستانو شاباش ډبل ټیپ کوئ دغسې ډبل ټیپ کوئ مننه قربان مننه زړګو ډبل ټیپ وکړئ نه ما درته دومره غټ برش راخستی دومره غټ برش درته وایم او سره موږ ته ګیا نه اچې د بنګالیانو برشه
ولا د دې ښځو ډېره نخرې که نه سندل دا والې خدای دې زر زر بوډۍ که چې ما ته محتاجه شي بیا دې هم نه پرېږدم بیا دې هم کوم الله دا نو چې زه بوډۍ شم ولې मैं बुड्ढा नहीं होना चाहती ولې ستا هغه نیکه وروستی نیکه خو به د بوډۍ څنګه به نه بوډۍ کېږي ولې ټوله دنیا چې بوډۍ کېږي نه زه ولې دا بوډۍ به نه ستا وال زه بوډۍ کېږم چې هغه نه پهله زه مړه شم نه که نه مړه کوه ځان مه که نه داسې خواسې نه هم په ګوتو نه راځي بوډۍ خو به په ګوتو راشي شکل تا ولا ما یو ځل چې لایف کتل تا ویل چې واجنۍ مې ډېره خوښه وه خو هغه سره کور والا مې ودان وکړل کلي کې واجنۍ وه هغې د وجې زه دومره خراب شوم کله ته وایي چې زه د خپل وروڼو د وجې خراب شم کله ته وایي چې زه د خپل واجنۍ وه هغه سره مینه کوم ما کلي کې هغه د وجې خراب شلم دا یوه خبره کوه که نه د جینۍ د وجې خو په عشق کې خراب شوم که نه نو هغه جینۍ څوک وه کلي کې کلي کې مړی وه پوه شي بس څه کې نو ووایه که نه لږ خبره راته تېره کړه خو جینۍ وه نو ستا په شان د جینۍ وه پرې ورغر کومه پوه شوې اندا به موله زلوبۍ اخیستې وي ټیم ډبل که زړګو وتېره خو 500 ګفټ والی غواړي خرق وس پوه شوې 550 ګفټ ولته ته لاګي چې 550 به څوک راته ولي ما ته به څوک ولي ځه څوک خو به پکې راپېښ شي خبره واوره مینهوال راشي ما والا به مینهوال راشي ډبل ټیپ کوئ جار 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 اله یو ګل دوه پکې ولئ بس ډبل دی غر کې کو ای خطابه خطاب پکې ګفټ راویشتو خو بیا پکې جای او دوه ګلونه راوینشت خبره واوره داسې کار دی که نه جینۍ باندې مین شوی ومه کلي کې او سایکل پورې به مې همدا زلوبۍ ته راړی وي کړنګه کړو ته روان به ومه پوه شوې یو ځای کې پساو شومه پوه شوې ملګري راته ویل زال ویم زه پلار ته ویم پوه شولې مین هم راوتله به م نه مړه هسې خبرې ته غوږ ونیسه که نه سندل راوتله به م نه خواسې به مې ورته ګیټ مخې ته زلوبۍ کېښودې یا به مې ورته چوکۍ کې ځوړندې کړې وال دا بیا راواله او راوتله م هغې م راته ستا په شان د ګیان اچوله د دې ښځو زه ډېر زیات بدي شم پته نشته چې څه وجه ده پوه شوې بس یاره بله ورځ ایسته بل چاله ورکړه ویته خولې پرېښودم دوستو ڈبل ٹیپ کرو مینهوالو ڈبل ٹیپ کو ماړی ته پرېږده ډبل ټیپ چې څوک درته کوي زما په شانتې هغه د 8 لاک نه 8 لاک ته یې ورسوو ته پرېږده کوي به درته لګیا څوک ګفټ راولي درته راولي بیا چې چا خوښ یې هغه بیا راولي چې چا نه خوښ هغه به ځي خپل کار به کوي څوک به بلاک کوي هغسې ماته کینده ماته به ګوري دا خو مینهوال دا خو نه ماړی منګه ګپ لګو که نه ورېږه ګپ دسه لګوم سور کې ګپ لګوم مړې پوه شوې دوستانو ڈبل ٹیپ کوئ ڈبل ٹیپ لائف شیر کې ډبل ټیپ کوئ وای نو خپل سر باندې را باندې دا ډایلوګ ته دا زما په خوله باندې راغل دا اوس نه لري چې خوب کې خو د کې چې دوستانو ډبل ټیپ کوئ جار کما ته د چېته وای چې ډبل ټیپ کوه ما سره د واده وشو کټ ډبلان د پرته سره د ډبل ټیپ زه به خوب کې هم زم داسې چې مینهوالو ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ زه به د شپې په خولې پټۍ لګوم پوه شولې بالکلي بلا کې پوه شوې هسې مګې او ډبل ټیپ به نشي یادوي وروستی پاکستان کې خو هسې نه هم لایف کار نه کوي بیا دې ګازه راکړو دا ولې ته مانه ګیم نشې ګټلی که اوس درنه ګیم وګټم بیا نو څوک کم دی نو تا خو څه پورې ونه ګټو دا ګیم به درته نه ګټم څلور ګیمونه مې درنه وګټل دا ګیم به درته نه ګټم ګوره چې د نوې نه ګټې ډبل ټیپ کوو زړګو لایف پسې شیر کوي ملګرو سره شیر کوي ګیفټونه پسې دا ګیم وګټو بیا څنګه ګوره خطاب به نه دروړي مننه پیزا ستا چا سره کار نشته ده که نه که ماته څوک سینډینګ کوي که نه کوي
ذاتي معنا وګټه کنه شیر करने के लिए मोहम्मद नासिर वेलकम मोहम्मद नासिर गेम را باندې وګټه ډبل ټیپ وکړئ دوستان ډبل ټیپ تکړه شي دوستانو دلته چې ما ته لږ ګفټینګ کوله په ایمان دا شاید ما د 500 زرو نم اړه څوک ګفټینګ نه کوي دا یو خطاب غریب لګیا دی نو कोई बात नहीं तारिक जो इंसान आपके पीछे बात करता है इसका मतलब है कि आपने कुछ है तो आपके पीछे बात करता है अगर इसने मेरे पीछे बात की है तो अल्लाह ताला इसको सजा दे देगा मैं इसके साथ अच्छे से बात कर रही हूँ मेरे लिए होता है سوي इसको इसका अल्लाह ताला इसको अजर देगा जो इसने किया है سوي मोहम्मद नासिर लग्जूर वर्का नासिरा वेलकम शु नासिर خبره اوره څه وای دوستان ډبل ټیپ سپیډ سره کوي تا ما ولا غیبت کول نو هغه کس ریکارډینګ درنه کړی دی که نه نو هغه وایي چې هغه رزنه مې دنه زړه اوچت شوی چې دا تا پسې خبرې کولې مال چې الله ماله دلته راواوړه او تو دلته مال راواوړه چې اوس د بلاک کړي دی خو الله خو ګوري که نه که تا ما پسې خبرې کړې الله خو ګوري که سندل او تو دلته راواوړه ماته یو کمنټ وکړه زه خو چپ ناسته یم که تا ما پسې خبرې کړې دي که نه دي کړي الله خو ګوري الله به درته جواب درکړي خبره واوره تو دلته راواوړه یو کمنټ وکړه چې زه د صحیح زړه تور کم بلاک دې کم دې ځای کې دې ورک کم د دې ځای نه د خپل لایف نه ما خو نن هم تا پسې خبرې کولې ما 1000 ریاله چاله ورکومه که ماله یې سندل واده لا سیټ کړله دا مړاسې غلو کې ډکي وای دا خلک په ایمان نور څه ته اوزګار شوي دي تا ته اوس دغلته لګیا دی برس لګی لایف مې بیا لایف مې بیا ناستې کار نه کوي لایف مې رحیم مننه زړګه دا کم برشو دی چې دومره غټ برش وساته د بنګالیانو هم د څه غټ برش دی واده د څه نه کوي که ته ورته ډېر برش ولګیم مننه ډېر په لړ ځان دي ټنګ ټنګ داسې برش یې رااخسته ده مننه سندل خو زما جګر دی زما د زړه سر دی थैंक यू कादिर उल्लाह शाबाश इस नाइस की लाइफ थैंक यू कुर्बान मनना कुर्बान پوهش به او زه پوه شوم خبره واوره دغلته چې تاسو د سره ما ده چې دا ته ویل چې زړه مې ته تور شوی ورګه زه زړه تورم زما فرند دی ستا فرند دی څه نامه دی ګفټونو کې خو دې سر ته نه دی ناست کم یو دی بس دې څه نامه یې ده دا په څه کېږي بس پرېږده زه بلاک کوم زه داسې سړی سکوټ بلاک کوم چې ما نه زړه تور شي خو بلاک کې کښېنه نو دلته څه کوې خو ځکه تا نه تور شو چې تا ما پسې خبرې کول نو هغه وایي چې تا سره ګیم باندې لګیا وي تا سره ګیم هم کوي او شاته تا پسې خبرې کوي نو ما ورته ویل نو هغه ورځې خو تا هم کولې که نه مړې هغه خبرې تا په خپله ویل چې پرېږده ورکې که بس مه کوه خبرې هغه خو تا هم کړې وي نو ما کړې وي نو څه چلو محمد ما تا پسې خبرې نه دي کړي دا کم دی نه بله ورځ د څه ومه خیر د خبره پرېږده که تا کړي دي که نه دي کړي دا ما ته څه مسله نه کېږي د خبرونو باندې بله ورځې مړې هغه دغه ګیم کې څه ورانه شوي وي زه څه وایم چې ما پسې خبرې کوي که نه کوي ما ته څه نه بد نه لګي جار لکه د مار مننه یخې اوبه پې د زیاړه ډوزمار دی ډوزمار خو دی څوک ډوزمار دی زه نه زه ولې ډوزمار یم ته راسه واده وکړه والله که ډوزي درته ولم صحیح حقیقتي درته وایم یو کور د پسې مکمل لیکم ځه دلته ما سه 2500 کسان ناست دي دوی په مخ کې درته وایم ځه جار لکه د مار مننه अरे नासिर मैं हार रही خو ته وایه راشه که نه ما خو تا پسې خبرې کړې ګیم خو وګټوله که نه ځه دا فرینډ ته دې ووایه سندل ته وایه راشه ګیم راله وګټه او ته وایه ستا خو دشمن دی دشمن له خو سړی دا سر ماتی څوک الګ وي که نه هغه تا سره ډېره مینه لري خو هغه جوب اجازت نه ورکوي که نه هغه ته ته ګوري خو اجازت نه درکوي چې جوب باندې خرچه وکړي هغه سره پیسې میسې نه وي نو هر چا ته مونږ داسې نه شو وایای
چا څه پیسې هغه الګ څه پیسې نشته او تو پیسې د څنګه چیته ده دلته ده که چیته ده چې ته هم دې پرېږده خو پیسې اوس نشته ده جار لکه د مار سالمه پیسې اوس نشته هغه څه دومره مینه کوي موږ څه پیسې شته ده او موږ څه مینه میراته نه کوي مینه خو هر چا سره کېږي او دا خو ریسپیکټ دی تا او ستا په شان دی کو نه تا ته څوک سینډ کېږو نو ستا ملګري شو چې تا ته څوک سینډ نه کوي نو هغه ستا اسم نه زه خو د ټولو عزت کوم نو ما ته خو ملګري سینډینګ کوم کوي هر څه کوي ما خو تا ته پته شته زما چې کوم موډریټران دي هغه ما ته اوسه پورې چې نه دي سینډ کړي او نه هغه سینډ کوی شي ما هغه نو ما موډریټران سم پکې دلته شته نادان پکې شته والله که اوسه پورې دا اوس په دې زما د دې لایف څلور میاشتې وشوې اوس یې دوه درې ګلونه راویشتل ما څه ولې نشته مننه फजी उल्लाह नीचे लिखा होता है फूल बना होता है फूल पे क्लिक करते हैं फिर परचेज करते हैं तब आप परचेजिंग कर लेते हो और आपको अगर सही भी समझना है तो फिर यूट्यूब पे जाओ वहाँ पे वीडियो देखो कि कैसे टिकटॉक पे सेंडिंग करते हैं आपको सब तरीका बताएंगे वेलकम हो गया आपका थैंक यू जमीर गुल फिर पलन सांदी हाँ جار لکه د مار زړګو ډبل ټایپ کوي یو جهان محمد ناصر صدر باندې شوی دي نن سبا ولې ډبل کې ولې ښا اورګه چې ډبل خوراک شي کنه چې دا څه شي کوي ay دا خو 600 غواړي 650 نشته دلته ما سم څوک نشته بیخي راسه څوک نشته دا یو مرګره د ګلونه ولونه ولې غټ ګفت غواړي زړګو 600 ګفت غواړي مننه زړګو